کوم انسان چې مړ شي او د هلکانو کاری کړی وي الله رب العزت به دغه انسان له شکل د خنزیر کی. او زمونږ په معاشره کې چې کم ګناه ډیره عامه ده هغې ته ویلی شي لواطت، چې د لوط علیه السلام قوم بیماری، یعنی هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، زنانه د زنانه نه. دا ګناه ډیره عامه شوې ده. الله قرآن کې فرمایي اتأتون الذکران من العالمین. نوح علیه السلام واحد هغه قوم دی، لوط علیه السلام، چې د دین مخکې په دې کار باندې چا راتلل نه دي کړي مګر دغه یو پهلنی قوم دی لوط علیه السلام، چې دې پې را مخکې والی وکړو دا کار یې چالو کړو. او دې ابتدا څنګه وشوه، شروعات یې څنګه وشو. لوط علیه السلام قوم چې کومو دی به فصلونه کرل، د فصلونو کارونه وو، دی به دغه ډیر کول. نو یو ځل د شیطان راغی ځان نه ښایسته هلک جوړ کو او په دغه پټو کې وګرځولو، پټي چې کوم فصل هغې وله خراب کو او یو ځای کې کېناستو. چې ویې کتل دې وخت کې هغه مالک د پټي رالی او ویې کتل چې یاره دا فصل ماله چا خراب کړی دی او زه به یې پرېږدم نه. نو چې ویې کتل یو سیټ دغه شیطان ناست دی خو ښایسته هلک یې ځان نه جوړ کړی دی. راغې دغه کس یې راګیر کو، خو مضبوط یې ووالو، بس لاړل. په سبا باندې شیطان بیا راغی، فصل ته نقصان او ضرر ورسو، تکلیف. چې ویې کتل دته وی بیا راغلی، بیا یې راګیر کو، خو مضبوط یې ووالو، پرېغوست. په سبا بیا راغلی، بیا یې وو، بیا ورته دا سړی وایي ظالمانو ته خو به والم نه، دا څوم ځل زه ته وایم او ته والم نه کېږي. نه ورته وایي ته ما سره یو کار وکړه، بیا به زه هېڅ نقصان ستا فصل تکلیف به نه ورکوم ستا فصل له. ویل څه؟ هغه ورته ویلي چې ته داسې کار وکړه، ما سره بدکاري وکړه او غلط کار وکړه او لواطت وکړه. چونکې بس دې دپاره دا کار وکړو چې یاره دا فصل مې بچینده، چې کله دا کار وکړو نو دا خلک خو ډېرې خوند ورکړو دې سړي له. نو بیا شیطان خو ویل زه په خپل کار کې کامیاب شم. نو بیا شیطان لاړو د دې ځای نه، دې سړي ویل بیا به دې سړي فصل له نه راتلو، بیا به دې ګرځېدو هلکانو پسې، خوند یې وله ورکړو، نعوذ بالله من ذلک. بیا به دې زنا پسې ګرځېدو دا سړی. یو ځل شیطان نقش باجي ډمتوب چې کوم دا ستار او رباب دي دی را خار بازار ته راوړل او دغه شیزونه یې وال. نو چې څنګه یې راوړل خلک एकदम حیران شو، رامنډې وال چې داسې شی دي. نو چې کله یې دغه وکړه شپه راغه پې، چې شپه راغه شیطان خو ځان له ښایسته هلک جوړ کړی. نو شیطان بار چا د اشارې کوی راشئ راشئ. نو هغلته خلک په دې شي باندې راواړول. بیا به خلک څه کول؟ بیا به خلکو دغه شیزونو پسې ګرځېدل. دا دې څه ابتدا وه چې جړ له چا کېغوسته، شیطان راغی ښایسته هلک شکل کې او په ځان باندې څه وکړل، یو بل سړی قادر کو، هغې سره یې غلط کار وکړو. نو بیا وخت زمانه تېرېدله، دې کې الله رب العزت لوط علیه السلام به تبلیغ کولو چې دا مه کوئ، دا جایز نه دي. دې کې لوط علیه السلام قوم باندې الله اراده د عذاب وکړه چې دې قوم باندې به عذاب راولم. فرشتي راغی، جبرائیل هم سره د ابراهیم علیه السلام سره میلاو شو. وایي څنګه راغی؟ ویل لوط علیه السلام قوم دا تباه کو، چونکې دا ابراهیم علیه السلام چې کومو لوط علیه السلام دور راو ویل هلته زه ویل ده چې لوط علیه السلام مې وابه بچ کوتې. نو چې کله هلته راغل او ویې کتل په لار باندې روان دي، لوط علیه السلام لور مبارک هلته ولاړه وه. د فرشتې ورته وایي ښایسته هلکان ځانه جوړ کړي دي، یختې کټ کړي دي، ښایسته هلکان جوړ کړي. وایي یاره داسې څوک نشته چې موږ له مېلمستیا راکړي. نو دا ورته وایي زما پلار شته خو هغه عبادت کوي، راځه هغې به د مېلمستیا وکړي. نو چې بوی تړل لوط علیه السلام عبادت وکړو، راغې. نو پلار یې چې وکتل دروازه کې 10-12 کسان ولاړ ښایسته را دننه یې کړل. لوط علیه السلام ویل اوه که دې ته زما قوم ته پته ولګېده دا به دې هلکانو پسې رامنډې وایي. چونکې د لوط علیه السلام قوم ښځه، یعنې لوط علیه السلام ښځه چې کوم د هغه کافره وه. دې لاړل خلکو ته ویل چې راشئ که نه مونږ کره ډېر ښایسته هلکان راغلي. خلکو رامنډې والې چې هلکان راغلي داسې سره مونږ بدکاري وکړو. نو لوط علیه السلام
علیه السلام ورته وی چې ګوره دا میلمانه دي مال بیزتی مه کوئ زما بیزتی ده دا میلمانوم ده هغې ورته ویل ګوره لوط علیه السلام ته ویل مونږ ته پاکي مه بیانوه تا ته ښه پته ده چې مونږ سب څه راغلي هغه کار کوو بیا ځو لوط علیه السلام ورته ویلي چې ستاسو کمې ښځې دغه ستاسو دپاره دي که شهوت هغې نه پوره کوئ که نه خو بهرحال ګیټ یا مات کړو یا په ګیټ راوړدل نو دی وخت کې ورته اسرائیل وی جبرائیل او اسرائیل کو دی ورته وی جبرائیل علیہ السلام چې خپه کېږه ما موږ دې قوم له راغلي دا هلاکو دي تا ته هېڅ هم نشي ویل موږ فرشتي استازي د رب طرف نه راغلي دی موږ نن نه پرېږدو دی خو موږ ته هم نشي رانږدې کېدی او نه تا ته رانږدې کېدی شي لوط علیه السلام نو چې څنګه خلک رادننه شو دی لوط اسرائیل علیه السلام په دې یو وزر خوراک کړله په دې دغه باندې راخکل په دې خلکو باندې نو چې وی قتل خلکو لوط علیه السلام کور ته میلمانه راغلي دي خو هغه جادوګران دي اوس وګوره په کار خو دې له دا وه چې توبه استغفار کړی وی خو بیا هم ټیک نشو بهرحال وخت زمانه تېرېدله دغه قوم چې کوم نو لوط علیه السلام د فرشتې وی چې موږ به ستا دا قوم غر کوو نو لوط علیه السلام وی کله به غر کړي ورته وی سبا وی لوط علیه السلام یې دومره ډېر پوخ کړی و ورته وی سبا خو ډېر لرې دی نو اوس یې ونه غر کړي ورته وی لیسه صبح قریب سار را نږدې دی بس ته اهل دې وباسه دې ځنه او بس نور موږ هلاکو د خلک د الله هلاکت اراده کړه دا قوم هلاک کوي نو روایت کې راځي چې الله رب العزت 3 قسمه عذاب لوط علیه السلام قوم له ورکو اولنی عذاب دا چې کومه فرشته چې معززه و جبرائیل هغې دغه لاندې د وزر لاندې ځمکې لاندې کړله دومره بره کړه اسمان ته چې د بانګونو به چې کوم چرګې او بانګې نو هغې اوازونه په فرشتو اسمان کې اورېدل دونه یې بره کړې وه اسمان ته اول عذاب داره وسو چې ځمکه پې بره کړه دویم د کاڼو باران پې الله وکړو دا ځمکې سړی بره کړه نو الټې رالړه پې او بیا د پاسه باران وکړو او بیا پې جبرائیل علیه السلام چغه وواله دغه 3 عذاب پې الله په دې قوم باندې راوستل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام وایي چې تاسو یو 2 کسان وکتل په دې بد کارۍ کې دا غلط کارونه یې کول دواړه مړه کوي ځکه فالقاتل او مقتول یعنی نبی علیہ السلام وی قاتل دا کم کس چې دا کار کوي فاعل او مفعول دواړه قتل کوي څوک چې دا کار کوي چا سره کیږي دواړه مړه کوي او ګوره تاسو دې کې یو نقطه ویم کله چې سړی دا بدکاري کوي الله پاک په دغه انسان کې داسې خواهش پیدا کړي لکه څنګه چې زنانه کې خواهش دي کې دغه پیدا شي بیا خلک پسې ګرځي چې ما سره دا کار کوي نعوذ بالله من ذلک ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله رب العزت په دغه کار باندې دومره زیات خفه کېږي دومره چې کله په ځمکه باندې څوک دغه کار چالو کړي الله سبحانه وتعالی عرش په خوځېدو شي او چې کومې معززې فرشتې دي عرش نیولی 4 معززې عرش په خوځېدو شي الله وایي بس دغه دی چې بس نه باسم یې ځمکه کې خو هغه فرشتې وایي قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا وایي نو الله پاک هغه وسله کنټرول وشي ځمکه وایي الله ما ته اډر وکړه چې ځمکې لاندې نه باسم اسمان وایي ما ته حکم وکړه چې بر نه د کاڼو باران وکړم بس خو الله صبر ته ګوري ښه نن زموږ معاشره کې وګوره ټول خلک دغه لواطت پسې ګرځي کم سړی چې لواطت کار کوي او دی مړ شي نو په قبر کې به الله خنزیر جوړوي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي او دا دومره سخت ناروا ډیر غلط کار دی دغه د دین خپل ځانم بچ کول دي او خپل اولادم بچ کول دي دغه شان د نبی علیہ السلام فرمایي 4 قسم خلق دسي دي چې الله په سحر هم لعنت وي او ماخام په لعنت وي او صحابي ته پوښتنه کړو یا رسول الله دا کم خلق دي نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای زما صحابو بلنه هغه سړی دی چې وی زنانه خو ځان جوړی د سړی په شان زنانه ځان نه سړی جوړي الله په دغه سړی باندې لعنت وي دوی هغه سړی چې وی سړی خو ځان نه جوړي خزه په دې سړی الله لعنت وي درې هغه سړی چې دا غلط کار کوي الګ د الګ سره غلط کار کوي په دې سحر او ماخام لعنت دي او سلوره هغه یو سړی راځي خپل بیبینه په
شاته طرف باندې کورواله وسره کوي، یعنی دا غلط کار وسره کوي، په دې سړي باندې الله لعنت وي. دغه داسې بد لار ده او داسې بد عمل دی، ځکه یو ځل عیسی علیه صلات وسلام لار باندې روان دی، ویې کتل اور دی، کله اور نه سړی جوړ شي او کله اور شي. الله ته وایي سوال یې وکړ، یا الله دغه اور ما ته وښایاست ژوندي که څه دي یا الله. الله ورته وویلې وښودل. تپوس ته یې بیا وکړ څنګه چلې؟ ویل دی هلک مې نه زه میین دی بل کس ورته ویلې. وایي دومره بې مین ومه چې بس پوه نه شو ما سره ګناه وکړه. اوس الله کله ما نه اور جوړوي دا لس هلک پې سوځوي او کله دغه هلک نه اور جوړ شي ما پې سوځوي. دومره درناک عذاب دی. علما لیکي چې څوک دا کار وکړي بره د چت نه بیا رلړه کوي. بعضې وایي چې په کاڼو بیلي، بعضې وایي چې دیوال به راغورځوي. بهتر دا چې کم یو عمل اساني راغورځول دویم ټول نه به ښایي سړی راوغورځوي او ټول خلک راوباسي میدان ته چې راشي څوک نه بس دا عمل کوي ګړس یې وباسي ختموي. دا بیماري عامه شوې ده. ځکه ابن عباس فرمایي څوک چې مړ شي، کم انسان چې مړ شي په قبر کې کیدي او د هلکانو کاري کړی وي، الله رب العزت به دغه انسان له شکل د خنزیر کی خنزیر به بس. دا زموږ معاشره کې څومره عام دی، دومره عام دی. پخوا به خلکو د خپلو لوریانو حفاظت کول، اوس به د خپلو بچو حفاظت کوي چې بچي مې چا سره ونه ګرځي، لانجه رانه ونه ګوري. دغه عملونه په د ځان نه ویستل دي. دا به څنګه ویستل کېږي؟ تر دې اسانه طریقه دا چې خپل بچي مه پرېږدئ، خپل نظر لاندې ساتئ، بهر یې مه پرېږدئ. خامخا چېرته لیږي را لیږي نو ټیک ده ولېږه، خو داسې ته ترې که یری چېرې د یو سل ته ودرېږي چا سره نقصان کوي لانجه راله ګوري مه لیږه خپله ځه. نو دې عمل له به انشاءالله خپل هم ځان بچ کوو، څومره خلک د هغې ته به هم نصیحت کوو او انشاءالله تعالی زما هم دعا را تاسو هم دعا کوئ الله په دې خبرو ما تاسو عمل توفیق راکړي. دا خبرې چې څومره ما وکړې د حدیثو په رڼا کې د نبي علیه صلات وسلام آیات مې ذکر کو، الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې تاسو پې عمل وکړئ، موږ هم پې عمل وکړو. دغه چې کوم دی دغه بیان چې کوم وشو د الله فضل باندې دا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، دې لپاره چې یو کس که ته هدایت وشو څه پته لري الله پاک په یو کس ته هدایت وکړي موږ دپاره مغفرت ذریعه وګرځي. الله سبحانه وتعالی دې عمل کول توفیق نصیب کړي. هذا واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.